سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ یاست. ځینې دوستان د وینډوز د اپډیټ څخه په تکلیف وي او نه هر غړی اپډیټ ورته راوړي. نو دلته اکثره وختونه وینډوز اپډیټ اتومات کوي او بیا ستاسې انټرنیټ هم در سلو کوي، انټرنیټ هم کمزور وي. که غواړئ چې د وینډوز اپډیټ مو د تل دپاره بند سي، نو رابسئ رن ته او په رن کې به services.msc ولیکئ چې تیار د مخکې لیکلی یم services.msc. دا به انټر دا به ورسره یس کوئ. دلته یو اپلیکیشن خلاصیږي، ډبلیو به کلیک کړئ، وینډوز اپډیټ به تاسې پیدا کړئ. وینډوز اپډیټ دا دی. پر دې وینډوز اپډیټ پر رایټ کلیک وکړئ او د پراپرټیز اپشن به راخلاص کړئ او سټارټ اپ ټایپ چې دی هغه به ډیسیبل کړئ. چې کله مو ډیسیبل کړئ اپلای کړئ، اوکې کړئ، د تل دپاره به ستاسې د وینډوز اپډیټ ختم سي، بیا به تاسې ته وینډوز اپډیټ نه راوړي.